ولسمشر امنیتي ځواکونو ته تازه څه ویلي دي او افغانستان تر سولې وروسته چاته اړتیا لري په دې ویډیو کې وګورئ. ولسمشر غني پارک کې د کابل امنیتي مسؤلینو د تقدیر په غونډه کې ویلي دي چې د سولې په مذاکراتو او تر هغه وروسته په حکومت باور ولرئ چې د دې وطن د اصلي خدمتګارانو په توګه تاسو له یاده نه وباسي او د نظام ټولنې او ثبات لپاره ستاسو رول ته جدي پام کیږي. ولسمشر غني ویلي په تیرو سلو کلونو کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو د ولس ملاتړ بې ساري دی او امنیتي ځواکونه دې له دې لویې پانګې څخه مناسبه استفاده وکړي. ولسمشر ویلي ستاسو همکارۍ او د انسجام ډول وښوده چې د دښمنانو ټولې دسیسې ناکامیږي او حکومت ستاسو دغه پټ ظرفیت تشخیص کړ او اوس په غوره ډول په کابل کې د همکارۍ او همغږۍ هسته رامنځته شوې ده. لارک څخه په خپرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر د کابل ولایت له خلکو سره جلا جلا غونډو ته په اشارې ویلي هغوی هغه مهال کابل خپل ګڼي چې ملي پولیس یې د بشپړ خوندیتوب ډاډ ورکړي. ولسمشر امنیتي مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او ښځو ته متوجه ګواښونه په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي. د ولسمشر له قوله لیکل شوي دي چې تېره شپه مې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین سره ټلیفوني مکالمه درلوده او د امریکا څرګنده پیغام دا دی چې د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي او زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه دې باور ولري چې د بین المللي ټولنې ملاتړ له ځان سره لري او د سولې په خبرو کې رول له پامه نه غورځول کیږي. په دې مراسمو کې د ملي امنیت سلاکار ویلي دښمن هڅه کوي چې په خپلو تبلیغاتو سره زموږ د وسلوال پوځ مورال کمزوری کړي مګر زموږ ځواکونه په میړانه او زړورتیا د هیواد د دفاع او د خلکو د ساتنې لپاره شپه او ورځ مبارزه کوي. د ملي امنیت سلاکار وویل د فساد مجرمینو د زنځیري وژنو او مقناطیسي بمونو د مخنیوي او د عاملینو د نیولو پر ضد به د کابل امنیتي ټیم کار او مبارزه لا هم ادامه ولري او دا زموږ مسؤلیت دی چې د خلکو امنیتي وضعیت او روحیه ښه کړو. له تاسو مننه چې ویډیو تر پایه ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره حتما زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه.